هغه مشکلاتونه چې په دې مخکې دي زه نه غواړم په هغې باندې په جزئیاتو خبرې وکړم خو دا موږ همیشه ویلي دي او اسلامي امارت هم دا وایي چې تعلیم هغه که د نرو وي که د ښځو وي دا د یو فرد او د هر چا طبیعي حق دی او شرعي حق دی هیڅوک له دې انکار نسي کولی او موږ په دې عقیده یو چې بې له تعلیمه بې له علم نه هیڅ ملک ترقي نسي کولی نن دا کوم ملکونه چې زموږ په ګاونډ کې دي یا په منطقه کې دي یا په غرب او شرق کې دي کوم پیشرفتونه چې دوی په هره ساحه کې لري دا د علم برکت ده چې دوی کړی دی نو دا لازم دی موږ ته چې له 40 کلو جنګ نه وروسته ټول د تعلیم دروازې د ټولو په مخ باندې خلاصې سي تر څو زموږ پوهان ادیبان زموږ ساینټسټان زموږ تخنیکران ټول په یو لاس او یو غږ باندې د دې ملک په آبادولو کې سره یو ځای شي او دې ملک ته ترقي ورکړي لکه څنګه چې نن د دې دغه دی چې افغانان باید خپل اقتصاد ته په خپله وده ورکړي د دې عنوان لاندې موږ تاسو ښه تجربه لرو چې افغانستان ته ډېر قوتونه راغله په دې یوه پیړۍ کې مګر هیچا افغانستان ته خدمت ونه کړ یوازنی څوک چې افغانستان ته خدمت کولی سي او د ملک په پښو درولی سي هغه خپله افغانان دي